که څوک خامخا د میډیکل لاین ته تلل غواړي، د هیلث پروفیشن خپلول غواړي، نو د ده لپاره د اف اس سی نه وروسته کمې لارې کولاو دي. په کوم سبجیکټ کې د اډمیشن کولی شي. نو ګوره کله چې سټوډنټ اف اس سی وکړي او د میډیکل لاین ته تلل غواړي، نو د اف اس سی نه وروسته مخکې به ورته ایټا ویلو، اوس ورته ایم ډي کیټ وایي. د ایم ډي کیټ ټیسټ ورکړي سټوډنټ. د ایم ډي کیټ ټیسټ چې کله سټوډنټ ورکړي او دی په ښه نمبرو سره هغه ټیسټ پاس کړي، نو د ده سره اولنۍ لاره د هیلث په فیلډ کې اولنۍ لاره د ده سره د ایم بي بي ایس. د ایم بي بي ایس مطلب دی بیچلر اف میډیسن اینډ بیچلر اف سرجري. د ایم بي بي ایس ډاکټر شي، د انسانانو ډاکټر چې ورته ویل کېږي. نو د سره اولنۍ لاره د ایم بي بي ایس. یو سټوډنټ دی هغه ټیسټ ورکړو په ایم بي بي ایس کې ونه شو، قابل سټوډنټ دی، ټاپر دی، خو په ایم بي بي ایس کې د هغه سلیکشن ونه شو، نو د هغه نه وروسته بیا د سره دویم آپشن د بي ډي ایس دی. په بي ډي ایس کې وشي. اوس بي ډي ایس چې دی دا هم ډاکټر دی، خو دی د غاښو ډاکټر دی، دی د غاښو علاج کوي خلکو له. نو د ایم بي بي ایس نه وروسته په دویم نمبر باندې راځي بي ډي ایس، د غاښو ډاکټر دنه جوړ شي. اوس داسې انسان دی چې هغه په میډیکل کې په ایم بي بي ایس کې هم سلیکټ نه شو، په بي ډي ایس کې هم ونه شو، د غاښو ډاکټر هم جوړ نه شو. نو په دغه وخت کې بیا سټوډنټ، تاسو به کتلي داسې سټوډنټس هم شته چې د هغوی سلیکشن په ایم بي بي ایس او په بي ډي ایس کې ونه شي، هغوی ډېر زیات خفه وي، ډېر زیات پریشانوي. داسې هم شته چې هغوی پکې خودکشي وکړي. ایم بي بي ایس یا بي ډي ایس کې ستا سلیکشن ونه شو، دا څومره غټه خبره خو نه ده. د الله تعالی د ځمکه څه دومره وړوکې خو نه ده. آیا په دې دنیا کې صرف د ایم بي بي ایس او بي ډي ایس والا دي؟ نور داسې څه نشته چې وایي کې نه، بلا شی لارې دي. د الله تعالی دنیا، د الله تعالی ځمکه ډېره زیاته پراخه ده، ښه فیلډ شته دی. که ته خامخا دغه هیلث لاین ته ورتلل غواړې، نو یوازې ایم بي بي ایس او بي ډي ایس نه دي. او که څوک دا وایي چې په ایم بي بي ایس او په بي ډي ایس کې جاب پکې دی، په دې کې نوکري پکې ده، نو اوس هغه وخت نه دی. اوس وخت ډېر زیات بدل شوی دی. په کې پي کې کې تقریبا مور دین 13,000 د 13,000 نه بره ایم بي بي ایس او بي ډي ایس داسې ډاکټر شته چې هغه لا بېروزګاره دي، هغه جاب لیست دي، هغوی نوکري نشته. په یو وخت کې به خلکو دا ویل چې یاره ایم بي بي ایس څوک وکړي یا بي ډي ایس څوک وکړي او د ده ډیګري مکمل شي، بس راوځي ډایرکټ به دی په 17 باندې لګي او ډایرکټ به دی ډاکټر کېږي. اوس هغه وخت نه دی. بلا شی ډاکټران داسې دي چې هغه زموږ په معاشره کې تاسو به پخپله وینئ ګرځي، خو د هغوی نوکري نشته، د هغوی جاب نشته. نو که یو سړی په ایم ډي کیټ کې، که یو سټوډنټ په ایم ډي کیټ کې، په ایم بي بي ایس کې یا په بي ډي ایس کې د هغه سلیکشن ونه شو، نو د دې مطلب دا نه دی چې دا ناکام شو. د دې مطلب دا نه دی چې د ده سره اوس اپرچونټي نشته، د ده لارې بندې شولې، د دې نه ښه نور لاینونه شته دي، هغه ته دې لاړ شي. اوس د هغه نه وروسته مثال دی د فارم ډي وکړي. فارم ډي چې ده که نه، د فارمیسي ډي ده، دی هم ډاکټر دی، ډاکټر اف فارمیسي، دا هم ډاکټر دی، دا هم 15 کاله کورس دی. څنګه چې د ایم بي بي ایس والا ډاکټر دی، د بي ډي ایس والا ډاکټر دی، بالکل همدغه شانته کې د فارمیسي والا هم ډاکټر دی. 15 کاله ډګري ده او دې ته ویل کېږي ډاکټر اف فارمیسي. کله چې دی د خپله فارمیسي 15 کاله ډګري مکمل کړي، نو که دته سرکاري جاب میلاویږي، د ګورنمنټ هم په 17 باندې به د ډاکټر په پوسټ باندې به لګي. او که دی ځان له په مارکیټ کې فارمیسي کولاوی هم، نو دی به ډاکټر وي. نو د ده سره دا لار هم شته. نو که څوک په ایم بي بي ایس کې ونه شو، په بي ډي ایس کې ونه شو، دی دې کوشش وکړي په فارمیسي ډي، په فارم ډي کې د ځان له اډمیشن وکړي، ډاکټر به ترې جوړ شي. که په دې کې هم نه کوي، ډي وي ایم دې وکړي. اوس ډي وي ایم څه شی دی؟ ډاکټر اف ویټرنري اینډ میډیسنس، کوم ته چې موږ د څاروو ډاکټر وایو. او زما خپل سوچ دا دی، په را روان وخت کې د ایم بي بي ایس، بي ډي ایس نه او د فارم ډي نه د ډي وي ایم ډېر زیات بهتره دی. یعنې تاسو په معاشره کې سوچ وکړئ، په معاشره کې تر چاپېره نظر واچوئ چې کوم د څاروو ډاکټر دی د هغه څومره سکوپ دی، هغه ډېر زیات خوشحاله دی د دې خلکو په نسبت باندې. نو د دې ډي وي ایم ته په یو وخت کې خلکو داسې کم نظر کولو، ویل زه به اوس د څاروو ډاکټر جوړېږم. اوس خلک په دې کې اډمیشن کول غواړي، خو میلاویږي ورته نه. نو انتهایي ډېر زیات بهترین سبجیکټ دی. که چاته په ډي وي ایم کې اډمیشن میلاویږي، نو خامخا د اډمیشن وکړي. د دې نه وروسته یو کس دی، یو سټوډنټ دی چې هغه وایي زه په ډي وي ایم کې هم اډمیشن نه کوم، د ده سره بله لار د ریډیالوجي ده. ریډیالوجي د هیلث یو بهترین لاین دی. د دې نه بیا مختلف لارې خورې شوي دي. د الټراساونډ ته ته لاړ شه، الټراساونډ ډیګري په دغه کې وکړه او بیا ځان له خپل کلینیک کولاو کړه، په دې باندې تا ته جاب هم میلاوېدلی شي. نو یو بهترین فیلډ چې دی که نه په هیلث کې، هغه د ریډیالوجي دی. ایمیجنګ لاړ شه، ایکس رې ته لاړ شه، الټراساونډ ته لاړ شه، سی ټي سکین ته لاړ شه، ایم آر آی ته لاړ شه. بهترین سبجیکټ دی. اوس یو سټوډنټ دی چې هغه وایي چې یاره دا ټول زه نه کوم، دا ریډیالوجي هم نه کوم. د ده سره بل بهترین آپشن چې دی هغه د بي ایس ډینټل دی. بي ایس ډینټل د دې کار هم د غاښونو سره دی. څنګه چې دا بي ډي ایس د دې کار د غاښونو ډاکټر، داسې د بي ایس ډینټل هم د ده کار هم د غاښونو سره دی. دی به هم د غاښونو علاج کوي. او په نن سبا وخت کې ډېر زیات سکوپ د دې بي ډي ایس دی، ولې چې د زیاتره خلکو غاښ خراب
نو دا بي اس ډنټل چې دا یو بهترین سبجیکټ دی. سټوډنټ دا سبجیکټ شي چوز کولی، په دې کې اډمیشن کولی شي، فیوچر بیا برایټ وي، روښانه وي، خوشحاله وي. د دې نه علاوه ایم ایل ټي چې دی میډیکل لیبارټري ټیکنالوجي، کوم ته چې موږ پیتالوجي وایو، لیبارټري کوم چې ټیسټونه کوي، نو یو بهترین سبجیکټ دا هم دی. که انسان چېرته یو سټوډنټ ایم ایل ټي وکړي او دی ځان له یو خپل لیب کولاو کړي، په هغه کې دی ټیسټونه کوي، ډایګنوسس کوي، نو دا د ده لپاره یو بهترین انتخاب کېدلی شي. ده ته په دې باندې جاب هم میلاوېدلی شي او خپله لیبارټري هم په دې باندې کولاولی شي. د دې نه علاوه کارډیالوجي د دې د پاکستان سره په بهر ملکونو کې ډېر زیات ډیمانډ دی، ډېر ښکلی سکوپ دی. دا د زړونو سره تعلق ساتي، په دې کې سټوډنټ اډمیشن کولی شي. د دې نه علاوه پبلک هیلث ته یو ډېر زیات ښکلی، زه چې چاته مشوره ورکوم یو ورته د پبلک هیلث مشوره ورکوم، بهترین سبجیکټ دی، په دې کې د اډمیشن وکړي. او که دا نه وي نو یورالوجي ډایالیسس چې ورته ویل کېږي یا ډایلاسس، په دې کې د اډمیشن وکړي. نو که یو کس یو سټوډنټ په ایم بي بي ایس او په بي ډي ایس کې سلیکټ نه شو، د ده انتخاب ونه شو، نو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې بس دی لاړې تباه شو، غرق شو، دا ناکام شو. بهترین سبجیکټس موجود دي، په دې کې په یو سبجیکټ کې اډمیشن وکړي، د فیوچر د مستقبل به روښانه وي. دا د ده لپاره بهترین سبجیکټس دي.